زما او ستا پلار نیکه په قیسو کې نه دی پاتې مونږ یې قیسه کوو که نه الله دې وبخي دا کار به یې کوو الله دې وبخي دا به یې وي الله قیسه ده کان یا زمان او یو زمانه وه او یو وخت و یو قیسه وه هغه قیسه روانه ما ورته به یو ورځ قیسه کېږو چې صرف درته الله دا ووایي چې تا زما نافرماني څنګه کوله ولې تا نه لیدو چې خوا شا کې د خلک مړه کېږي ای بنده د الله ته به مرې او الله ته بیا ودرېږي ته به مرې تا سره په قبر کې حساب کېږي د هر څه به د الله تپوس کې سوال دی د سوال به جواب ورکې د سوال او جواب نه بعد یا جنت ته یا جهنم دی بله لار نشته نو که دې سره ستا زړه نرم نه شو نو بیا موږ څه نو مرګ هغه حقیقت دی چې په دې کې څه شک نشته او څنګه به پکې یو سړی شک وکړي او دی د قوم په خپلو سترګو نه ویني دا خپل خپلوان یې نه لیدلي زمونږ په دې ژوند کې څومره خواږه خپلوان زمونږ نه تېرېږي ته د مرګ نه څنګه منکر کېږي کېدای شي ستا پلار مړي کېدای شي تا خپله مور لیدلی چې هغه ستا د سترګو په مخکې مړه شي کېدای شي ورور دې قبر ته کوز کړی کېدای شي ښځه دې مړی کېدای شي د ښځې یو خاوند مړي کېدای شي خور دې مړی د خور رور مړي کېدای شي بچی دې مړي ملګری به دې مړي کلیوال به دې مړي که نه څوک نه دي مړه ستاسو نو چې مړه دي نو ته څه ته ناستې دا مرګ صرف هغوی راتو ما ورته ډډه لګولې ده ما بل ورځ یو ملګري ته دا خبره کوله د مرګ باس روان شو ما ورته وی مې د یوه خبره پوره ده چې قیامت په ورځ راته الله وکړي چې تا دا نه لیدو چې خوا و شا کې د خلک مړه کېدو بس دقه یو خبره پوره ده که قیامت په ورځ الله موږ ته دا ووایي که نه چې تا دا نه لیدو چې خوا و شا کې د خلک مړه کېدو زما ورته سره جواب نشته یعنی دا پرېږده قرآن او حدیث او پیغمبر او علما او نصیحتونه او وعظونه او د علم مجلسونه دا ټولې خبرې پرېږده چې صرف درته الله دا ووایي چې تا زما نافرماني څنګه کوله ولې تا نه لیدو چې خوا و شا کې د خلک مړه کېږو دقه یوه خبره زما او تا سره د یوې خبرې جواب نشته پاتې لا نورې خبرې موږ به څنګه د دې نه منکر شو عجیبه دا ده چې ډېر به داسې وینې ته به چې د مرګ د ده سره تعلق نشته او دی همیشه په دې دنیا کې دی او چېرته موږ د ځان نه دا تپوس نه دی کړی چې زموږ هغه پلار نیکه چېرته تللی دي زموږ پلار نیکه یو وخت کې دلته ونه و که نه و سوال دا دی چېرته لاړ مړه شو که ځمکې ونه خوړو خاورو کې خاورې نه شو دقه شان موته هم د چا په پلارانو او نیکونو کې راځو زما او ستا پلار نیکه په قیسو کې نه دی پاتې مونږ یې قیسه کوو که نه الله دې وبخي دا کار به یې کوو الله دې وبخي دا به یې وي الله قیسه ده کان یا زمان او یو زمانه وه او یو وخت و یو قیسه وه هغه قیسه روانه ما ورته به یو ورځ قیسه کېږو زما او ستا به دا خو لا ښه دي چې مونږ د خپلو مشرانو چې د قیسه بیان کوم او زما او ستا به چې د څوک قیسه بیانوي او که نه به بیانوي ما او تا د ځان نه دا تپوس چېرته نه دی کړی چې زمونږ هغه ګاونډیان چې شو زمونږ هغه خپلوان چې شو زمونږ هغه ښایسته ښایسته ملګري چې شو بلکې تا تپوس ولې ما او تا د یو بل نه نه کوو چې هغه غوره مخلوق په مخلوقاتو کې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چېرته تللی دا سوال ولې نه کوي چې پیغمبر چې شو الله هغه ته وایي پیغمبر ته ښه ما او تا څوک یو الله پیغمبر ته وایي إنك ميت وإنهم ميتون پیغمبر ته به مري او دوی به هم ټول مري پاتې کېدو والا پکې څوک نشته ګورې او چې پاتې کېدې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېده ډېر لایق هغه نه دی پاتې شوی ابو بکر صدیق عمر عثمان علي او نور صحابه کرام او نیکان او د اوسه پورې د علما او د دینداره خلک دا سوال خو چې ته د ځان نه وکړه بیا دا مرګ د دې خپله یو نیټه ده چې هغه څوک واپس کولی نه شي